السلام علیکم ملګرو آی سی سی کرکټ ورلد کپ کې سبا د افغانستان انګلند سره میچ دی. د افغانستان کولی شي چې را د انګلند نه میچ وګټي ځکه چې انګلند ته کوم ګورو نو تقریبا په دغه ورلد کپ کې په 15 شپږم نمبر باندې افغانستان ډېر لري تل دوه میچونه کړي دوه بیل دي. انګلند ټیم یو میچ ګټلی دی یو میچ بیل دی. کولی شي چې انګلند ټیم ته شکست ورکړي افغانستان. زم چې افغانستان اولنې بیټینګ کې چې تراشي نو دغه افغانستان سکواډ هم د شریک کوم چې کم لوبغاړي پکې په کار دي زبانی میچ کې او کوم لوبغاړي اوټ اف فورم دی هغه کول په کار دی هغه به زبانی کم اخیستل په کار دی. خو کوم راشو افغانستان دغه بیټینګ لاین ته موږ ورنو ډېر ښه بیټینګ لاین اپ دی لکه څنګه چې سریلانکا سره په وار اپ میچ کې افغانستان 290 چیس کړل راوړل نو کولی شي چې افغانستان په ملي بیټینګ هم بیټینګ وکړي په دویم بیټینګ هم بیټینګ وکړي. سبا یو نیمه بجې دغه میچ شروع کیږي. زم خو افغانستان ولې بیټینګ راشي دغه ډېر زیات خوي ځکه چې انګلند بیټینګ هم مضبوط دی چې دا د انګلند ولې بیټینګ راشي د انډیا په شان تیز بیټینګ وکړي افغانستان ته کې دي چې هدف ته 300 برابر ورکړي افغانستان به دغه نشي چیس کولی. خو افغانستان بالینګ مضبوط دی ان شاء الله په دغه ورلد کپ کې سپین بالینګ هم مضبوط دی او فرست بالرانو کې تخم چې رقم بالر اوټ کې کوم بالر ان کې سبا نیمه د پر افغانستان داسې وکړي چې تاسو وګټئ نو کم از کم انګلند ټیم ته 280 290 300 سکور په کار ځکه چې ورلد کپ میچونه دي په دغه کې هر ټیم خواري کوي کوشش کوي چې موږ میچ وګټو کې ګربز له او ابراهیم تدران له خاص کر رحمت شاه او حشمت د ډېر زیات ضرورت دی چې په وکټ باندې سټي وکړي ځکه چې روستو محمد نبی کوم ګورو مکمل اوټ اف فورم دی او د نجیب تدران په ځای باندې سبا ریاض حسن واچي یا اکرام علي خیل واچي بلکې د اکرام علي خیل نه ریاض حسن ډېر زیات ښه ثابت شي ځکه چې د انګلند بالران چې کوم دي هغه ډېر زیات تیز دي خطرناک بالران دي. د افغانستان وکټ کې چې زر زر شي نو حشمت ریاض حسن او رحمت شاه کولی شي چې وکټ باندې سټي وکړي او افغانستان لا یو غټ ټوټل یو غټ هدف انګلند ټیم ته ورکړي. نو سبا نیمه میچ کې زما د خوښ یو لوبغاړي سره شریک کوم او چې تا ولنې بیټینګ د انګلند راشي نو راشد خان ډېر زیات لیډ کول په کار نه دي. راشد خان حشمت الله شاهدي له په کار چې راشد خان زر راواچي ځکه راشد خان هم ټکیږي خو وکټ هم راشد خان اخلي چې راشد خان د دنیا یو غټ بالر دی او دنیا په هر یو لیګ کې لوبېږي تجربه یې سره ټاپ سپین کوالټي بالر دی. نو اولنې بیټینګ افغانستان وکړي 300 سکور پورې په کار دی که دویم بیټینګ وکړي افغانستان هغه نو انګلند ټیم راګیرول په کار دی. افغانستان کپټن حشمت الله شاهدي له په کار دی چې ښه بالینګ استعمال کړي انګلند ټیم د 250 سکور نه برابر 200 نه برابر سکور ته ونی کې دغه پورې اوټ کې افغانستان ان شاء الله به چیس کولی شي 200 200 پورې ان شاء الله افغانستان ټیم چیس کولی شي. دا خپل د خوښ لوبغاړي سره کوم ګربز ابراهیم تدران رحمت شاه حشمت الله شاهدي ریاض حسن نجیب تدران په ځای باندې اچولې ځکه چې نجیب تدران مکمل اوټ اف فورم دی هغه چې لري کې سبا ریاض حسن واچي نو دغه د افغانستان په ګټه باندې ثابت شي. محمد نبی عظمت الله مرزي راشد خان او عبدالرحمن می ځکه حساب کړی دوستانو چې نویل حق هم اوټ اف فورم دی نویل حق نه چلیږي دغه دویم میچ دی خاص بالینګ هم نه دی کړی. عبدالرحمن هم ډېر ښه بالر دی تقریبا د نوی په شان سپیډ لري دغه عبدالرحمن سبا نوی په ځای باندې واچي نو دا به هم د افغانستان په ګټه باندې ثابت شي. نور احمد می اچولې دوستانو نور احمد می موجب په دې باندې اچولې موجب هم اوټ اف فورم دی. نور احمد کوم ګور ډېر ښه بالر دی ډېر زبردست بالر دی. فضل حق فاروقي دغه زما د خوښ سکواډ چې سبا دغه سکواډ وخت ان شاء الله افغانستان انګلند ته ماتې ورکولی شي انګلند ته شکست ورکولی شي په دغه آی سی سی کرکټ ورلد کپ کې او افغانستان اولنۍ بریا خپل ترلاسه کولی شي. تاسو ما خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې کوم لوبغاړی تاسو خوښ دی کوم خوښ نه دی چې سبا نیمه چې افغانستان وګټي. دا ویډیو زیات نه شریک کړئ نور بل سره زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره خو خپل لري د الله په امان.